بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 11 بایولوژي دا پدې کې زه تاسو ته یو ټاپک کوم آرټریز سیکنډ لاست چپټر دی بایولوژي کوم لیکچر چې موږ پرې خو ځکه چې پی ایس ټي سی ټي وغیرہ دا ټیسټونه دا غي باره کې زه ام سی کیوز اپلوډ کوم نو دا لک سټاپ شو نن بچ دی دا بالکل ریګولر تاسو لپاره چې دی زه اپلوډ کوم اصل کې زموږ ټاپک چې دی بلډ ویسلز دی خو په بلډ ویسل تاسو پته ده چې موږ رګونو ته وایو بیا دا غي درې قسمونه دي یو آرټریز دی بل وینز دی بل کیپیلریز دی نو بلډ ویسل مثال داسې دی لکه پیپونه په دې پیپونو کې د اوبه چې دی ور رواني نو دغه شان زموږ په دې جسم کې چې دا کم رګونه دي موږ ته بلډ ویسلز وایو دا د ټیوب په شان کار کوي خو په دې کې وینه چې دا هغه زموږ په جسم کې د یو ځینه بل ځای ته چې دی هغه چلیږي درې قسمونه دي آرټریز ویني کیپیلریز نن به کې آرټریز وایي غوړ وته کې دی آرټریز څه ته وایي چې کیری بلډ فرام هارت ټو ارګنز ټیک شو د زړه نه وینه چیرته وړي ارګنز ته وړي ګورې دلته کې زموږ زړه دی د دې یو غټ رګ راوته دی هغه ته مونږ ایورټا د ایورټا نه بیا برانچز وتلی هغه ته مونږ آرټریز وایو کسترګه د هغه ته جدا آرټری تله کپوز د هغه ته جدا آرټری تله دغه شان د جسم ټول اعضاء جدا جدا آرټری چې دی هغه تلی دي او د دې زړه نه ولا د وینې چې دی ورکي او د وړي متعلقه ارګنستا ایمرج فرام هارت د آرټریز خصوصیات بیان کړي دي چې دا آرټریز چې دی د کم ځای نه راځي د هارت نه راځي متاسو ته وایي چې د زړه نه ایورټا او د ایورټا نه بیا چې دی مزید آرټریز چې دی هغه وتلی دي ډایګرام چې دی ما راکړی دی دا د آرټریز کې زموږ سره چې دی درې لیري خو د دې چې دا کموال زیاده نو دا زموږ سره صحیح دا تیک واړي مطلب دا پینډي دا ولې پینډي په دې کې ویني چې دا هغه فلو کوي نو دا د وجې نه د دې چې دا کموالز دي نو دا چې د پیډ جوړ شوی بل هغه د وجې نه په دې کې سټریچینګ کیږي دا غي پرشر د ویني د پرشر برداشت کولو لپاره د دې چې کوم والز دي ناغه چې د پینډ چې هغه جوړي الاستیک ان نیچر مطلب دا دی چې دا د سي راخ کول کیږي هم صلاحیت پکې شته چې دا راخ کول کیږي چې کله به د ویني رفتار سیوا کیږي نو دا د بیکورډ موومنت چې هم کول شي سټریچینګ چې دی هغه پکې کیږي نه ځکه مونږ چې الاستیک ان نیچر او بل به څه خبره ده مسکولر الاستیک او مسکولر مطلب چې تقریبا یو دی چې دا مسکولر دی مطلب چې د کولابیږي د ویني د پرشر د وجنه الاستیک ته چې د راخو دی کیږي او ریټین راوند شیپ د دې چې د راوند شیپ خپل غون شیپ چې دی ناغه مینټین ساتي هغه چې د خرابوي نو که پرس کې دا شیپ چې د ګډ وډ شو نو ویني چې دا هغه ته بیا د پلوز نه انسان د چې بیا مسائل لازم نو آرټیز کی څه خبره ده چې دا د زړه نه وینه راوړي ارګنز لیور کوي دا آرټری چې دی د هارت نه چې دی ایمرج کیږي د دې چې کوم والز دی هغه تیک دی د ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ دا کوم آرټری چې دی دا الاستیک دی دا مسکولر دی او خپل راوند شیپ چې دی هغه دا نه خرابوي بیا د دې چې کوم والز دی نو دا موږ تقسیمو یا زو دا وایم چې دا د دریو لیر نه چې دی هغه جوړي په دې کې اولنی لیر دی ټیونیکا ایکسټرنا ټیک شو دا دی زموږ سره بیا زموږ سره دی ټیونیکا میډیا دا منځنی دی او درېمې زموږ سره دی ټیونیکا انټرنا اور انټیما زموږ سره دا اخیری دی اول به موږ راوالو ټیونیکا ایکسټرنا یعنی د ټول نه کم بهرنی دا داسې راغلی دا لیر داسې راغلی ټیک شو خو ما ځکه دې پورې ډرا کړلی چې دا میډل او دا انر چې دی تاسو ته ښکاره شي نو دا داسې چې دی راغلی نو د دې باره کې خبره کوو دې د ټیونیکا ایکسټرنا چې دی ویلی کېږي په دې کې څه خبره ده آوټر موسټ لیر چې دا د ټولو نه بهرنی لیر دی بله پکې څه خبره ده composed of areolar tissue and elastic fiber نو اوس دا ټیونیکا ایکسټرنا چې دی دا د ټولو نه کم بهرنی لیر ټیک ده دا د دوه څیزونو نه جوړ دی په دې کې فایبرز دي او ټیشوز دي کم ټیشوز دي په دې کې ایریولر ټیشوز دي او د هغې نه علاوه الاستیک فایبرز دي پکې اوس په دې ټیونیکا ایکسټرنا کې چې کم ایریولر ټیشوز دي هغه د دې لپاره څه کار کوي دغه ایریولر ټیشوز چې دي دا سپورټ ورکوي د آرټری له سپورټ ورکوي اینڈ بایند ټیشوز او د دې خواته چې کم نور کم ټیشوز دي هغې ته چې دی بایند کوي د هغې نه علاوه پرووایډز فلیکسیبیلیټي دې باندې ځان پوه کړئ ایریولر ټیشو دې له فلیکسیبیلیټي ورکوي فلیکسیبل مطلب دا دی داسې راښکولی کېږي لچک چې دی هغه پکې پیدا کوي او فیسیلیټیټ ایکسچینج اف نیوټرنس او کم نیوټرنس چې دي هغه دلته ایکسچینج کول چې دي هغه څه کوي فیسیلیټیټ کوي دا څوک کوي دا ایریولر ټیشو کوي دا ایریولر ټیشو په کوم ځای کې دا به د ټیونیکا ایکسټرنا کې موجود دي بل به دې کې زموږ سره الاستیک فایبرز دي په دغه
elastic fiber باندې چې ځان پوه کې elastic fiber دې پر څه کار کوي په دې ټیونیک ایکسټرنا کې چې stretch with each heartbeat د elastic fiber سره چې کله زړه دړکن کوي نو دا غي سره دا کوم artery چې دا هغه سره stretch کیږي سکیږي د څه کولاویږي کولاوی کې د artery سره وجنه د elastic fiber د وجنه او دا په ټیونیک ایکسټرنا کې چې موجودي او recoil original shape او د دې elastic fiber د وجنه د artery چې دا د خپل original shape چې مینټین ساتي او دا غین علاوه چې چل کوي کم blood pressure چې دی هغه مینټین ساتي blood pressure چې بده کې سونه سی واقعي نو دی artery چې دی سو نقصان نه رسی دا برداشت کوي نو دا blood pressure د چا د وجود دا برداشت کوي دا د elastic fiber د وجنه areolar tissue چې دی په کې stretching پیدا کوي elastic fiber چې دی shape او blood pressure چې دی برداشت کولو طاقت ولور کوي او helps in attachment to surrounding tissues د areolar tissue خبره کوي چې helps in attachment surrounding tissues د دې خواوشاته چې کوم ټیشوز دي نو دا غي سره د اٹیچمنت ورکولو کې چې هیلپ ورکوي او فایبر ګیو elasticity to expand and withstand with BP او دا فایبر چې چل کوي دا په elasticity کې هیلپ ورکوي او دا غي نه علاوه چې کله بلډ پريشر سیوا شي نو دا غي د artery چې دا نو دا بالکل پروټیکټ چې دی هغه ساتي بل زموږ سره دا درېمه د ټیونیکا میډیا چې دی هغه ته ویل کیږي وس ټیونیکا میډیا چې دا نو دا زموږ سره د سموث مسلز نه جوړي ټیک ده ټیونیکا ایکسټرنا چې دی دا د کنیکټیو ټیشو نه جوړي او ټیونیکا میډیا چې دا زموږ سره د سموث مسلز نه جوړي ام سی کیوز لپاره چې دی دا خبره بیا یاد ساتئ ټیک ده نو میډل لیر دا منځنی لیر دی میډ اف سرکولر مسلز دا زموږ سره د سرکولر مسلز نه جوړي د چې غون غون مسلز دي مسل ما تاسو ته ویلو مسل موږ پټي ته وایو په حرکت کولو کې چې د دې مدد ورکوي په سټریچینګ کې وغیرہ دي کې چې مدد ورکوي او elastic tissues دا هم د elastic tissues نه چې دی هغه جوړي smooth muscles دي دا زموږ سره او د elastic tissues نه چې دی دا جوړي لچک چې دی هغه په دې کې پیدا کوي بیا په اخر کې زموږ سره ټیونیکا انټرنا دا او د بل نوم موږ وایو انټیما دغه د لپاره یاد ساتئ د ام سی کیوز لپاره ټیونیکا انټرنا د بل نوم موږ وایو ټیونیکا انټیما ټیک شو په دې کې خبره ده چې د انر لیئر دی ګوره دې مطلب دا دی چې دا لیئر دا چې راغلی دا ټیونیکا میډیا په دې منځ کې دی او بیا ټیونیکا انټرنا چې دی هغه د دې په منځ کې دی نو دا انر لیئر دی زموږ سره ټیک شو دا تین نری دی او کمپوزډ اف سکویمس اپیتیلیوم دا د سکویمس اپیتیلیوم نه جوړ دی ټیک شو سکویمس اپیتیلیوم چې شی دی دا اصل کې زموږ سره سیلز دي خو دا سیلز دي خو پلیټ لایک سیلز دي are tightly packed دا داسې سیلز دي چې یو بل ته بالکل نږدې پراته دي داسې سنګل لیئر چې دی هغه جوړ کړی ټیک شو داسې سنګل لیئر چې دی هغه جوړ کړی او دا غیر وجه نه دا ټیونیکا انټرنا چې دی هغه جوړي او د دې کار سره چې پرووایډ سموث سرفیس فار ډیویژن د ډیویژن لپاره چې دا سموث سرفیس چې دی هغه پرووایډ کوي او هیلپس ټو ریډیوس فرکشن او فرکشن چې دی هغه ریډیوس کوي د بلډ فلو په دې دوران کې ټیک شو بل تاسو په دې بوک کې لیکل چې ټیونیکا انټیما چې دا زموږ سره انډوتیلیل سیل نه جوړلی ټیک ده او دا غینه علاوه چې ریګولیټ بلډ فلو اینڈ بلډ پریشر دا بلډ چې کوم بلډ فلو زموږ سره کیږي کوم بلډ پریشر چې دی هغه مینټین ساتي او مینټین بلډ ویسلز فنکشن او چې دا کوم بلډ ویسل چې کوم خپل فنکشن جاری ساتي ریګولر ساتي ناغم د دې ټیونیکا انټرنا دوجی او ټیک شو نو په دې کې دا خبرې دي یو پیرا تاسو له اوروي درکوم او د کې دا زموږ سره آرټریز په باره کې چې آرټریز د هارت نوینه علي ارګن لیور کوي دا آرټری چې د هارت ایمرج کیږي د دې وال شي د کم تکی او دا الاستیکی مسکولر الاستیک تقریبا یو شی لچک موومنت او دا غن علاوه راوند شیپ چې دغه مینټین ساتي بیا د دې چې کوم والز دي درې لیئر چې دي زموږ سره په اونلاین ټیونیکا ایکسټرنا دی دا د زموږ سره دا اوټر موست لیئر دی دا د ایریولر ټیشوز نه جوړي دا غن علاوه الاستیک فایبرز په دې کې ایریولر ټیشو دا ځل کې چې کوم سراوندینګ ټیشوز دي هغه اٹیچمنت کې هیلپ ورکوي او الاستیک فایبر چې دي ناغه بلډ پریشر الاسټیسټی چې هغه مینټین ساتي بیا ټیونیکا میډیا چې دا ندا زموږ سره چې د میډل لیئر د آرټریز د سرکولر مسلز او الاستیک ټیشو نه جوړي دا شان ټیونیکا انټرنا یا انټیما چې زموږ سره د انر لیئر دی دا تین دي او دا غن علاوه سکویمس اپیتیلیوم نه چې دا جوړي نو دا یو څو خبرې وي اهمي وي بیا په دې ورپسې ټاپک چې ان شاء الله تاسو ته کومه په دې ټاپک کې څه کمې به شي نو تاسو ماته په کمنټ کې وایي تاسو یو کمنټ زموږ لپاره چې دی حوصله افزایی ده ساسیس پکې کم پاتې شوی یا زموږ میسټیک شوی نو تاسو په کمنټ کې هغه ضرور ټیک کوئ چې خلک چې دی هغه زده کوي خپل نالج چې هغه زموږ سره چې دی شریک کوئ په دې ورپسې ټاپک ان شاء الله چې بیا ملو شو ثانک یو ډیر مننه